سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګلپاڼه څومره مالداره ده چې 10 میلیونه روپۍ ټکس ترې غوښتل کېږي. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس درسره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړۍ نشان ووهئ. د پښتو په وتلې سندرغاړې ګلپاڼې پسې د پاکستان ګمرک یا ټکسونو محکمې د 10 میلیونو روپو د ټکس نوټس لیږلی او وایي ګلپاڼه په میلیونونو روپۍ ګټي خو تراوسه یې د 1 روپۍ ټکس هم نه دی ادا کړی. ګلپاڼې وویل زما زړه خو ډېر سخت خفه شي چې د پښتونخوا نه بهر فنکاران د ورځې په میلیونونو روپۍ ګټي خو په هغوی پسې دومره درانه ټکسونه لیږل کېږي او دهشتګردۍ ځپلي پښتون فنکار نه 1 کروڑ روپۍ ټکس غوښتل کېږي. ګلپاڼه وایي د پښتونخوا په ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو پسې په میلیونونو روپو ټکسونه لیږل صفا ښایي چې حکومت که پخپله د پښتنو هنرمندانو د ښېګڼې دپاره څه نشي کولی نو د پرمختګ مخه یې ضرور نیسي. د خیبر پښتونخوا صوبې د ټکسونو د محکمې ګلپاڼې ته په لیږل شوي نوټس کې ویل شوي چې هغې د هیواد دننه او بهر په سندرو او کلتوري کنسرټونو کې په میلیونونو روپۍ ګټلې دي خو تراوسه یې په دغو پیسو کې هیڅ ټکس قومي خزانې ته نه دی ادا کړی. وتلې هنرمندې ګلپاڼې ومنله چې د 1 کروڑ روپو ټکس نوټس ورکړل شوی دی خو ویل چې هغه د خپلو وکیلانو سره په دغه اړه په مشوره بوخته ده او د قانوني لارې به خپل ځواب ووایي. هغې وویل هر چاته معلومه ده چې د پښتنو په خاوره دهشتګردۍ تر ټولو زیان د موسیقۍ څانګې ته اړولی دی او دلته کلتوري فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. ولې تاسو نه وینئ چې نن زموږ فنکاران څومره د بېوسۍ په حالت کې مري خو دا ځکه چې کار یې نشته او حکومت د هغوی د ښېګڼې ته توجه نه کوي. نو که په داسې حال کې زه یا زما په شان نور فنکاران په خپل همت مخې ته ځي په ځای د دې چې حکومت یې حوصله افزایي وکړي د داسې حرکتونو په وجه یې د دې فن نه زړه ماتوي. ګلپاڼې نه چې کله وپوښتل شول چې آیا په رښتیا هم دومره ډېرې پیسې ګټې چې په کروړونو کې درنه ټکس غوښتل کېږي نو ویل اول خو دې خلک په خپله دا سوچ وکړي که ما دومره پیسې ګټلی نو زه به تر اوسه پورې په پېښور کې ناسته وم. هغې وویل کله چې د یو فنکار سره د حکومت د دې رویې ته وګوري نو ووایي کاش چې یا خو د پښتو خاورې فنکاره نه وم او یا مې هډو دلته ژوند نه وی کړی. ګلپاڼې د پښتو هغه د ښکلي غږ او څېرې هنرمنده ده چې په میلیونونو مینوال لري. د پېښور سره تعلق لرونکي ګلپاڼې د پېښور پوهنتون څخه د سوشیالوجي د ماسټرۍ ډګري ترلاسه کړې او دا وایي چې اوس د پی ایچ ډي کولو اراده هم لري. د نورو تازه معلوماتو او تازه ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس درسره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړۍ نشان ووهئ. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ او ویډیو درسره حتما لایک او شیر